د عربي هیوادونو په زړه او د فلسطین په خاوره کې د اسراییلو حکومت چا او څنګه جوړ کړ؟ آیا د سیونیزم غورځنګ په اړه مو اورېدلی دي؟ او د فلسطینیانو له ځورولو د اسراییلو هدف څه دی؟ راځئ دا او دې ته ورته مهم مسایل په دې ویډیویي کلیپ کې وڅېړو. د 1919 میلادي کال د نومبر پر 2مه نیټه د برټانیې هیواد خارجه وزیر آرتور بالفور یو لیک لیکي چې وروسته دا لیک د بالفور په لیک مشهور شو. دې لیک په عربي هیوادونو خصوصا فلسطین کې داسې اور بل کړ چې په 100 کاله هم آرام نسو. برټانیې په دې لیک کې د فلسطین خاورې ته د یهودو له مهاجرت او هلته دوی ته د ملي کور یا هیواد جوړولو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دا هغه وخت و چې فلسطین د عثماني خلافت برخه و. برټانیې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې په خاصتا د جګړې په وروستیو کې د یهودو سره د ملي کور جوړولو د وعدې ترڅنګ د عربي هیوادونو سره هم له عثماني خلافت یا ترکیه امپراتورۍ څخه د ازادۍ زیاتې وعدې کړې وې. خو په دې شرط چې عربي هیوادونه به د برټانیې په ګټه د عثماني امپراتورۍ پر وړاندې درېږي او عربو هم ورسره ومنل. د بالفور له لیک وروسته برټانیه د فلسطین خاوره اشغال کوي او پر فلسطین د عثماني خلافت د سلګونو کالو واکمنۍ ته د پای ټکی ږدي. د فلسطین اکثریت وګړي عرب او مسلمانان دي، خو هلته یهودي اقلیت هم ژوند کوي. د دې اقلیت ترڅنګ یوه کوچنۍ اروپایي یهودي ډله هم د اروپایانو د ظلمونو له امله دې سیمې ته مهاجر سوې وه. د فلسطین د خاورې د اشغال اصلي کیسه د 19مې پېړۍ له پای او د سیونیزم د سیاسي حرکت له ایجاد څخه پیلېږي. سیونیزم یو ملیګرایه یهودي غورځنګ و چې موخه یې دا وه ترڅو یهودانو ته باید د فلسطین په خاوره کې یو خپلواک او ملي دولت جوړ سي. دا سیاسي حرکت د یو اتریشي یهودي ژورنالیست او لیکوال تیودور هرتزل لخوا رامنځته سو. تیودور په 1896 کال کې د یهودانو د دولت په نامه یو کتاب ولیکي. نوموړي په دې کتاب کې ولیکل چې له اروپایي ظلمونو څخه د یهودو د خلاصون یوازینۍ لار د فلسطین په خاوره کې د یهودو لپاره د ملي دولت جوړول دي. تر دې لیکنې یو کال وروسته هرتزل د سویس په هیواد کې د سیونیزم د لومړۍ کنګرې په نوم یو کنفرانس جوړ کړ او د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه پکښې یهودي فعالانو برخه واخیستل. سیونیستي حرکت له دې کنفرانس وروسته په خورا تیزۍ په فلسطین کې د یهودو د ځای پر ځای کولو لپاره هڅې شروع کوي او هلته د یهودو لپاره د ځمکو اخیستلو شرکتونه جوړوي. دوی ډیر ژر د برټانیې ملاتړ د ځان سره کوي او هرتزل برټانیې ته اطمینان ورکوي چې یهود او د هغوی راتلونکی حکومت به د دوی تر ټولو ښه متحد وي. خو دې ارمان ته تر رسېدو وړاندې هرتزل په 1904 کال کې ومړ. د سیونیستي حرکت او برټانیې هڅې د یهودو د ځای پر ځای کولو لپاره په فلسطین کې دوام درلود چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه. لومړۍ نړیواله جګړه د سترو قدرتونو ترمنځ جګړه وه. په دې جګړه کې ګټونکو هیوادونو د دې لپاره چې د بایلونکو هیوادونو ځمکې تر خپل منځ وویشي د ملتونو ټولنه رامنځته کړه. هغوی هغه هیوادونه چې مخکې د آلمان او عثماني خلافت مستعمره وې تر خپل استعمار لاندې راوستل چې په دې لړ کې فلسطین هم برټانیې ته رسیږي. دې کار سیونیزم او برټانیې ته د فلسطین په خاوره کې د یهودو لپاره د ملي دولت د جوړولو فرصت په لاس ورکړ. سیونیستي حرکت د برټانیې په مرسته له ټولې نړۍ څخه فلسطین ته د یهودو د مهاجرت لاره هواره او دا پروسه یې په شدت جاري وساتل. فلسطینیان د هغوی په پلان خبر و او ښه پوهېدل چې برټانیه ورته ازادي نه ورکوي، نو یې سیاسي او نظامي بغاوتونه پیل کړل. نو برټانویانو هم له دې موقع په استفاده هغوی په ډله ییز ډول ووژل او له کورونو څخه یې وویستل. تر دې کشمکشونو وروسته د برټانیې دولت د سلطنتي کمیسیون په نوم یو کمیسیون د دې ستونزې د حل لپاره وټاکي. خو د هغوی حل لاره معلومه وه، د فلسطین تقسیم. بلې د یهودو او فلسطینیانو ترمنځ د فلسطین د خاورې تقسیم. فلسطینیان پوهېدل چې د فلسطین تقسیم د حل لاره نه ده او دا د دوی سره بې عدالتي ده، نو ځکه د فلسطینیانو پاڅون تر 1919 کال پورې دوام پیدا کوي. تر دې وخته د برټانیې لخوا د فلسطین تقریبا 10% نارینه ووژل شول او بندیان شول. خو په دې وژلو سره هم د برټانیې حکومت د فلسطینیانو په چوپولو بریالی نسو
او هړ سو ترڅو یو سیاسي حل لاره دې کشالې ته پیدا کړي. خو ډېر ژر دوهمه نړیواله جګړه شروع سوه او له دې موضوع د ټولو فکر واوښت. په دې جګړه کې تر 80 میلیونه زیات کسان ووژل سول چې 10 سلنه پکښې همدا یهود ول. د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان او وروسته له جګړې هم ډېر زیات شمېر یهودان د ځان د امنیت په پلمه د فلسطین خاورې ته راځي. د دې ټولو مهاجرتونو او برټانیا د ملاتړ په لړ کې په فلسطین کې د یهودو نفوس له 10% څخه 10% ته لوړ سو او د فلسطین 6% خاوره یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل. په فلسطین کې د یهودو د حرکت ادارې د بن ګورین تر رهبرۍ لاندې تقریبا د یو دولت بڼه خپل کړې وه. دوی په لسګونه زره ملیشې چې عصري سلاوې یې درلودې او د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې جنګېدلې وه له ځان سره درلودل. او بل طرف ته بیا فلسطینیان وه چې ډېر زیات بندیزونه ورباندې وضع وه. هغوی د وسلوالو ځواکونو د ډیرولو او د یو ښه دولت د ایجاد اجازه نه لرل. د هغوی ټولې سترګې د ملګرو ملتونو سازمان ته وې او دوی د سازمان ملل څخه د یو عادلانه حل لارې په تمه وه. د کال 1940 میلادي د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان د فلسطین د تقسیمولو پریکړه وکړه. د دې طرحې پر اساس د فلسطین 55% خاوره د یهودي حکومت او باقي 45% د فلسطینیانو د حکومت برخه سوه. فلسطینیانو د ملګرو ملتونو سازمان دا پریکړه غیر عادلانه وبلل او په سخت ډول یې رد کړل. خو بن ګورین او یهودو دا پریکړه ومنل. یهودو ته په ورکړل سوي دې 55% برخه کې تر نیمایي ډېر فلسطینیان میشت وه. نو پر همدې اساس بن ګورین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې په شکل د اشکالو دې هغوی له دې سیمې وباسي. ملیشو فلسطینیان د سختو ظلمونو او وژنو په واسطه باندې له حیفا او نورو ښارونو څخه وایستل. د هغوی کورونه او ملکیتونه یې غصب کړل. د دې ظلمونو په لړ کې فلسطینیان مجبوره سول ترڅو له اشغال سوي فلسطینه ووځي او په دې ترڅ کې 2,50,000 فلسطینیان بې کوره او مهاجر سول. د کال 1948 د می میاشتې تر 15 نیټې پورې تقریبا ټول فلسطینیان له یهودي فلسطینه وتلي وه. له همدې نیټې یوه ورځ مخکې مطلب د می پر 14مه د جمعې په ورځ بن ګورین په رسمي ډول د اسرائیلو د دولت اعلان وکړ او ځان یې د اسرائیلو د لومړي وزیر په توګه معرفي کړ. په دې سره د اسرائیلو استعماري حکومت د فلسطین پر خاوره رامنځته سو. خو یهودان پر دې هم بسنه نه کوي. د اسرائیلي حکومت له جوړېدو وروسته پر فلسطیني خاوره یرغل وروړي او د ډیرو ظلمونو او وژنو وروسته هغوی مهاجرت ته اړ کوي. یهودان د مکمل فلسطین تقریبا 88% خاوره تر خپل کنټرول لاندې راولي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د پریکړې پر اساس یوازې 55% خاوره د دوی ملکیت ګڼل کېدی. دا ظلمونه تر نن ورځې پورې دوام کوي. د هغوی ارمان دا دی چې مکمل فلسطین استعمار کړي، فلسطینیان مهاجر او ووژني. د یهودو ظلمونه او د بېګناه فلسطینیانو د وژلو دا لړۍ روانه ده. خو پر وړاندې نه نړیوال سازمانونه، نه د نړۍ د رهبرۍ دعوه کوونکي هیوادونه او نه هم اسلامي هیوادونه درېدلي. وبه ګورو چې د دوی دا ظلمونه به کله خاتمه پیدا کوي.